السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ د واتساپ د نوي اپډیټ په اړه ده. کوم نوي اپډیټ او تغیرات چې په واتساپ اپلیکیشن کې رامنځته شوي دي، نو تاسو ته به موږ په نننۍ ویډیو کې همدغه تغیرات هم وښیو چې دا څه ډول دي او د تغیرات کومې ګټې او کوم تاوانونه له ځان سره لري. تاسو ټول دوستان ملګري متوجه اوسئ. لومړی به راشو مثال تغیراتو ته. تغیرات په همدې ډول دي کوم اپډیټ چې دی چې مخکې به تاسو مثال یو نمبر باندې چې کوم واتساپ جوړ کړه هغه په یوه موبایل کې استعمالولی شو په یوه ډیوایس کې. نو اوس تاسو کولی شئ مثال د نویو اپډیټو په رامنځته کولو سره د واتساپ چې تاسو په یوه واتساپ مثال په څلوېرو ډیوایسونو کې استعمال کړئ، که دوه وي که درې وي که څلورو پورې تاسو کولی شئ چې مثال یو واتساپ څخه په څلوېرو ډیوایسونو کې که هغه کمپیوټر وي مثال که هغه موبایلونه وي څلوېر تاسو استعمالولی شئ. نو اوس به راشو مثال همدغه موضوع ته چې همدا کوم تغیرات چې دي چې مثال موږ د یوه نمبر باندې چې کوم واتساپ وي هغه په څلورو موبایلونو کې یا په څلورو کمپیوټرونو کې په مختلفو ډیوایسونو کې مثال چې استعمالوو همدا څه ګټه لري او څه تاوان لري. نو همدغه دوستانو ګټې هم لري او تاوانونه یې هم شته. نو تاسو ته به زه په همدې ویډیو کې همدغې ګټې هم وښیم مثال او تاوانونه به هم تاسو ته واضح کړمه نو تاسو متوجه شئ. لومړی به راشو مثال همدغې ګټې ته چې همدا څه ګټه لري په یو واتساپ مثال په څلوېرو ډیوایسونو کې که هغه کمپیوټرونه وي که موبایلونه وي استفاده کول. نو متوجه شئ. نو ګټه یې همدا ده ګرانو دوستانو چې که هر کله تاسو وغواړئ چې مثال د خپل ورور یا مثال د خپل زوی موبایل تعقیب کړئ واتساپ چې دی مثال څه فعالیت کوي مثال چا سره کوم ډول میسیجونه کوي، نو تاسو بیا کولی شئ چې په کوم نمبر مثال ستاسو واتساپ وي په همغه نمبر مثال د ده ورور مثال یا د چا د زوی مو وي د چا موبایل چې تاسو غواړئ چې مثال تعقیبوئ همغه کې هم همغه نمبر داخل کړئ په واتساپ کې هغه نمبر ته به کوډ راشي او کوډ به تاسو واچوئ هلته به هم دغه ستاسو واتساپ چې دی فعال شي. دغه کومه طریقه چې ده دا د مسافرو لپاره هغه دوستانو ملګري چې څوک مثال مسافر وي دوی غواړي چې مثال د خارج ملکونو څخه یا خپل ورور مثال یا مثال خپل زوی وي مثال یا نوره د کورنۍ غړي مثال تعقیب کړي چې مثال دوی په واتساپ کې کوم ډول فعالیتونه کوي، نو بیا کولی شي چې په همدې شمېره دوی خپل ورور زوی او نور د کورنۍ کوم غړي چې غواړي مثال چې دی مثال تعقیب کړي مثال یې ځان سره په همدې شمېره واتساپ جوړ کړي دوی کولی شي. بله یې مثال بیا همدا ګټه ده چې که هر کله ستاسو له دوه ډیوایسونو څخه مثال یو موبایل یو کمپیوټر څخه استفاده کوئ نو تاسو کولی شئ چې په موبایل کې هم همغه واتساپ داخل کړئ په کمپیوټر کې هم داخل کړئ یا مثال بل داسې ځای یا دفتر کې تاسو مثال له واتساپ څخه استفاده کوئ په دفتر کې هلته بل ځان ته ډیوایس دی یا کمپیوټر مثال یا موبایل ستاسو سره شخصي نو تاسو بیا کولی شئ چې په هغه کوم دفتر کې کوم ښوونځي کې چې کوم ډیوایس مثال تاسو ترې استفاده کوئ په هغه کې هم خپل واتساپ اپلیکیشن چې دی مثال فعال کړئ همدغه نمبر داخل کړئ مثال په خپل شخصي موبایل کې هم داخل کړئ همدې وختونو کې هم استفاده کولی شئ نور هم په مختلفو ځایونو کې په همدې طریقه تاسو ګټه ترې پورته کولی شئ. اوس به راشو مثال د همدغې تاوانونو ته چې تاوان یې څومره دی، نو تاوان هم لري ملګرو همدا برخه کې باید هم تاسو دقیق اوسئ. تاوان یې همدا دی چې مثال ستاسو واتساپ چې دی ډېر خلک هیک کولی شي په همدې طریقې سره. یوه طریقه مثال همدا ده چې څوک وغواړي چې تاسو هیک کړي په اسانۍ سره چې هر کله ستاسو نه څوک مثال موبایل واخلي یا ستاسو نه چېرته موبایل فتح شوی وي چې په کوم نمبر ستاسو مثال واتساپ جوړ کړی وي دا یې راجګېږي مثال مقابل شخص ستاسو کوم نمبر چې دی په خپل موبایل کې داخلوي هلته د ستاسو موبایل د کوډ راځي یا کوډ هم داخلوي او ستاسو واتساپ ته داخل کېږي نو تاسو ته بیا هېڅ معلومات هم نه کېږي چې که هر کله همدا کار وکړو نو ستاسو واتساپ د ده سره هم ښه مثال واتساپ چې ستاسو څومره میسیجونه کوي مثال چا سره کوم ډول فعالیت کوي مثال په واتساپ کې څه لیږئ شیر کوئ مثال هر څه به دا یې هم تعقیبوي ویني بیا نو همدا تاوانونه هم شته او بل مثال چې ډېر خلک
مثلا سبب مثال چې فیسبوک اکاونټ یې هم ډېر هیک کیږي کوډ مسله ده چې څوک مثال په یوه پلمه او په بله پلمه مثال باندې دوکا کې چې مثال ستاسو ته کوډ درځي یا کوډ دې نه واخلي او دی ستاسو واتساپ مثال په خپل موبایل کې داخل کړي نو تاسو چې هر چا سره مثال میسج کوي مثال په واتساپ کې څه شیر کوئ دوی به متقیب کوي نو همدا توان هم لري همدا یو بیا ډېر غټ توان دی نو باید تاسو وروسته له دې په خپلو موبایلونو سره ډېر دقیق اوسئ موبایل داسې چاته په لاس ورنکړئ چې مثال بې اعتباره شخص وي بل موبایل سره مثال چیرته چارج ته چوئ په همدې وختونو کې ډېر پام کوئ چې مثال ستاسو نه موبایل ډېر کوشش کوئ چې موبایل ته حتما تاسو کوډ ورکوئ بې کوډه واتساپ اپلیکیشن یا موبایل مه پرېږدئ که په همدې برخه کې مثال لږ بېغوري هم تاسو وکړئ خدای مه کړه ستاسو موبایل همداسې کسانو ته هیکر خو بیا غواړي هم همداسې وخت چې همداسې وخت څخه همدې موقع څخه استفاده وکړي نو ستاسو ته بیا همدا ستونزه همدا مشکل پیښیدلی شي نو خدای دې وکړي چې د همدغه کوم نوي اپډیټ په ګټو په تاوانونو پوهېدلي یاست سهار مو په خلاص شوی وي نو تاسو بیا د خپل وخت مطابق له همدې اپډیټ څخه استفاده کولی شئ او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره که تاسو که څوک نوي یاست زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ یا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ په یوټیوب چینل نه هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست